سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوږمۍ. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، بازم برنامه سپوږمۍ است. من تنها نیستم، همکار عزیزم مریم جان هم همراهی ما میکنه، ولی امروز بخیر طبق که وعده کرده امروز بخیر آشپزی میکنه. دیگه نمیفهم که السلام علیکم. آمادگی چیزا گرفته. سلام علیکم. دا څنګه چل دی احمد؟ جوړ تازه راغلی له خیره. چېرته کینم چېرته ودرېږم څه وکړم نه پوهېږم. هر څنګه ځای دلته کې ناست درې یې؟ والا دغسې ما راغلم چې میلمه خیرات خو درته دا وایي چې ول په خیر راغلی. و له خیره مننه. خیر اوسې ته ښه یې؟ او څنګه چل دی چې ته دلته ناست یې، پخلنځی خالي دی، بڅرکی ته خو راته نشته؟ دې وویلي وو چې زه پخلی کوم له خیره. ما خو دا خبره نه ده کړې. ولې نه؟ خوب دې لیدلی پن بعضې وخت سړی د شپې خوب ګوري سر چې راپاڅېږي بیا. نه پروډیوسر راته ویلي وو، ته هم کوی چې پوښتنه وکړې. هغه ویلي وو چې یو ساده خواړه راوړه چې مریم اشپزي کوي نن. یعنې ته زما څخه د پخلي تمه لرې؟ بالکل 100% ولې؟ بیا به هګۍ پخې کوم. او ته مهرباني ته ختمي لاړه شم. ګلپي هم سته، کچالان، نور پیاز، بادرنګ، رومیان، سید ته ټول مواد برابر ده. ته چې خوشحاله دلته کښېنه. زه به لاړ ته له خیر لاړ شه. خو ښه ستړی مه شه دې پاتې سو. او تا ماته پخلی راوسپاره خامخا هغه ستړي مشي ورنه پاتې کېږي. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، الله تعالی دې وکړي چې ښه اوسئ او د ژوند شپې ورځې مو په خیر سره تېرې شي. لکه څنګه چې حشمت ویلي د سپوږمۍ خپرونه ده. په خپرونه کې زه مریم محمدي، همکار مې حشمت الله نورزی او ټول کاري ټیم ستاسو په درانه چوپړ کې هیله ده چې خپرونه راسره تر وروستیو شېبو وګورئ او زموږ بلتیا وکړئ. نن نو زموږ کارونه بدل شول. حشمت هلته ناست دی، نو زما په ځای یو ځل دلته راغلم پخلنځي ته. سودا مې راوړې ده. دلته خو ډېر شیان دي، څه وکړم؟ ګوره ګلپیان دي، ګلپي هم سته، میده شوي تیار، رومیان، پیاز، کچالو. کچالو، نور مستې، دا کومه سې وړه دي؟ نور هغه خو اوړه ده، د نخودو اوړه. ښه دلته هګۍ هم سته، مسالهجات، مالګه، دا ټول ته داسې یو پکوړه جوړه کړه. غوړي هم شته په دې کې؟ غوړي هم شته، نو هېڅ کوم مشکل نشته. نو زه چې تیار کړم دې څخه دې څخه پکوړه آماده کړه. اسانه طریقه پرېږده چې دا یو اسانه خواړه یې پکوړه خو هر څوک څه جوړولی ډول شي. تیارېږي پکوړې؟ خو رقم دي، ما د ګلپي پکوړې نه دي پخ کړې. والله نو موږ کور کې څه ګلپي چې پخې هغه نه خو ته موږ یې پکوړې تیاروي. ګلپي څخه پکوړه اوس خو د ګلپي وخت ده. پکوړه یې ورڅخه آماده کړو، قورمه ورسره آماده کړو، وریجې سره آماده کړو، ډېر شیان ګلپي څخه ښه څه رقم یې تیاروو؟ زه ته ما ته ووایې کړی لږ وړه وړه یې ټوټه کړه. له دې نه نور هم وړه د نخودو اوړه ورته جوړه کړه. نخودو اوړه کله چې جوړ سو نو نخود اوړه د څه رقم جوړو؟ دې کې لږ مسالهجات، مالګه واچوه، لږ اوبه واچوه، یو دانه یا دوه دانې هګۍ پکې واچوه. دغه ته کومې مسالې وراچوو؟ دې کې خو مساله مې ګډ کړې ده. دې کې نور مساله یو دا ژړ مساله نه ده، دا مساله او مالګه کله چې دا جوړه کړه بیا خوند یې لږ وګوره، بیا مالګه واچوه. ښه مالګه یې باید برابره اوسي. مالګه ور برابر شي. خو ته کار شروع کړه له خیره چې وینو چې څه کوی، چې هلته چاړه هم شته. راپېښه دې کړه نو نه م پرېږدې. صحیح ده. ښه زه به یو نن نو له خیره ګورو چې مریم زه پخلی کوم کم رقم پکوړه آماده کوي. نو خدای مهربان ده چې مریم ته هم داسې یو کار وکړه. ته داسې ژر کېناستې نو ته چې خلکو ته پخلی ورته کوې باید ورته ودرېږي، نظارت وکړي. نظارت نو کومه سیمه ده کومه وړی که نري څه رقم دی؟ نه لږ نرۍ داسې نه لږ دونه او په دا اندازه نور بس ده؟ او دومره بسونه کوي. ښه صحیح شو. هو بالکل ښه. نو دا خو داسې کار شو حشمت که نه چې تا بیخي زما له وسې نه خو داسې یو کار کوو. ته بېرته راسه، زه میلمه غواړم چې دلته راسه، میلمه سره ستړي شه وکړه. پرېږده ته کوی نسې، زه پوه شوم. او میلمه چې ده ته دې ځای ته راشه. او داسې یو خبر ده چې دا میلمه چې ده یو میلمانه نه ده، یو میلمه ده، خو نوم او ډېر کارونه، یو خو ژورنالست ده، بل د پوهنتون استاد ده، بل لیکوال ده، شاعر ده، دا یو کس ده. او میلمه مو ده بصیرالحق عادل چې شاعر هم ده، لیکوال هم ده، ژورنالست او همداراز د پوهنتون استاد ده. بلنه ورکوو چې خپرونه ته راسي. عادل صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه استاد ستاسې ته او ستاسې د ښکلې برنامې لارې ټول لیدونکو ته سلامونه او درنښت. مننه، خیر اوسئ. مریم جان بلې که زما سزا پوره شوي زه به مې ځای ته راشم. صحیح ده؟ صحیح ده. زه به هم عادل صاحب ته ښه راغلاست وایم. عادل صاحب ستړي مه شئ، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. مننه، ژوندي اوسئ. خوشحاله اوسېږئ. ښه نو حشمت ته به زموږ مېلمه ته جوس ور وړي. صحیح ده، زه خو جوس به راوړم. داسې راښکته شم. داسې یو کار وکړه چې راسه زه چې ستا ته ګورم. زه خیر د بیا د خپرونې په لړ کې چې سبا ماښام ته مو پکوړه به جوړه نه سي که نه. زه به سره لږ مرسته وکړم. خیر ته به راشې له عادل صاحب څه به څه پوښتنې وکړي او زه به هم ولاړه شم پخلي کې به سره مرسته وکړم. دغه ابتدایي کارونه ترسره کړه چې سر او پای معلوم نه ده چې څه ترسره کوي. عادل صاحب راپسې دې ته چې پیل کې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، د خپل بوختیاو په اړه راته ووایي چې په څه بوخت یاستئ او کوم کارونه سرته رسوئ. مننه، ژوندي اوسئ. د ژوند کیسې خو ډېرې دي. نو اوس فلحال د خصوصي پوهنتون علمي مرستیال یم او ترڅنګ یې استادي هم ده او ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې بوخت دي او یو آنلاین اکاډمي هم لرم، هلته هم زده کوونکي لرم او ماسټرۍ زده کړې هم کوم چې خیر اوس په خلاصېدو دي نو بیا بالاخره دکتورا شروع کوو. عادل صاحب اوس به راشو دې ته چې د زده کړو په اړه به مو راته ووایي چې ښوونځی مو چېرته پای ته رسولی، په کوم ولایت کې او کوم برخه کې مو زده کړې کړي او په کوم برخه کې لا دوام لري. مننه. هغه لومړنی ښوونځی خو خیبر پښتونخوا کې پای ته رسولی دی. بیا نو تقریبا 14-15 کاله مخکې راستانه شو خپل هیواد ته. تر 10م ټولګي مې ښوونځی په کونړ کې ویلی دی او بیا 11م او 12م مې هلمند کې ویلی دی او لیسانس مې هم په پښتو ادبیاتو کې په هلمند کې کړی دی او ماسټري هم اوس پښتو ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې کوم. ډېر ښه، الله مو بریالی لره. نو علم ته چې څومره دوام ورکوي همغومره ډېرېږي که نه، پای نه لري. باید ورته حوصله ډېره ولرو. عادل صاحب د خپل ماشومتوب کیسې راته وکړئ. ماشومتوب مو په کوم ولایت کې تېر شوی؟ د هغه وخت یوه جالبه خاطره هم راته ووایئ. نو هغه وخت ډېر خوږ که نه او ډېرې جالبه خاطرې لري. راځئ د همغه وخت کیسه هم راته وکړئ. بالکل. ماشومتوب خو ډېره ښه دوره او یوه جلا نړۍ وي که نه. ماشومتوب ما نو په خیبر پښتونخوا کې تېر کړی دی. نو د دنیا له دغه ستونزو او فکرونو او سوچونو او مسؤلیتونو نه بیخي لرې وو. یو جلا نړۍ وه او ښه خاطره یې دا ده چې یو وخت په اختر کې چې کوچنی اختر و سبا نو موږ به هغه وخت دغه د کاغذونو نه یو بال جوړوو، بیا هم پکې په تیلو به هم لون که اور به ورته واچو او هوا ته به هم پورته کوو. نو دا د پلاستیک نه به هم جوړوو، دغه امزول یو ماشومانو دغه بال مو جوړ کړو. دا چې هوا ته که دغه یو څاڅکی راغی زما په سترګه کې ولګېد. نو بیا هغه اختر شپه وه، ډېر دغه شومه تشویش کې شومه، خو سهار چې پاڅېدمه سترګه مې روغه وه. نو دغه د ماشومتوب یو ډېره جالبه خاطره ده چې هر وخت زما په یاد دي. ماشومان چې ما سره اوس ټول ځوانان دي، مختلف موقفونو کې کار کوي، څوک د پوهنتون استادان دي، څوک یو ځای. کله کله سره یادوو دا خاطره. ماشومتوب کې عادل صاحب شوخ وایي که نه عاجزه وایي؟ څورانۍ مو ترسره کوو که نه ترسره کوو؟ بعضې ماشومان ډېر شوخ وي، کور ته جنګونه راوړي، په کور کې لوښي ماتوي، خل ورسره پتنګ وي، ډېر زیات شوخ وي. داسې متوسط وم ماشومتوب. اوس چې ګورو اوس عاجز ښکارېږي. نو او ما ته مې مور وایي چې ماشومتوب کې تا ډېر ژړل، بس یو دلیل او بهانه به دې جوړ کړه ژړل به دې ډېر که نه. نو داسې متوسط وم چې ما خو ډېر یادېږي م نه که نه، مور کیسه کوي یا نور. نو ډېر شوخ هم نه و او ډېر داسې قرار هم نه و. ماشومتوب وي که نه، ماشوم کار څومره قرار وي بیا هم شوخي کوي کور کې. نو بیا کور کې چې نور ماشومان یې کوم یو چې عاجز یې هغه نور یې رانیسي که نه هغوی پرې زورور اوسي. نور ورونه او خویندې په تاسو زورور وو که تاسې په هغوی زورور یې؟ ناز مو ډېر په کور کې. زه داسې وم چې کشر وم که نه، کشر وم نو ډېر به نازول کېدم. کار څومره په اصطلاح شوخي به مو وکړه نو ډېر به چا څه نه ویل. پټه وه نو چا نه ښکاره کوله. او بالکل بالکل. ډېر ښه. عادل صاحب د مهاجرت په اړه مو هم وویلې چې هلته خیبر پښتونخوا کې اوسېدئ. راځئ د مهاجرت کیسې راته وکړئ. له هېواد څخه لرې وئ، کومې سختو سره مخامخ شوئ او له هغه سختو څخه کومې خاطرې لرئ؟ او که څه هم هغه وخت کې زموږ یعنې زما ماشومتوب و د مهاجرت دوران کې. نو مهاجرت رښتیا هم چې سخت وي، ځکه نو پردی وطن وي که نه، او مشکلات به په بېلابېلو برخو کې، په تعلیمي برخو کې، په نورو برخو کې. حتی تر ټولو جالبه دا وه زما یادېږي چې هغه د سیمې خلکو موږ ډېر ځورولو که نه. نو یا به مهاجر راته وی یا به مثلا هلته چې موږ
په کوم ادارې چې زموږ خلکو د خدمات وړاندې کول هلته به لا موږ په آزاد ډول نشو وتلی، مشکلات به جوړېدل چې دا مهاجر دی مثلا یا کابلی دی یا افغان دی، نو ژوند ډېر سخت وي د مهاجرت. نو چې خپل هیواد ته سړی راستون شي او هر څومره ستونزې وي خو خپل کور وي که نه، زړه یو ډول ډاډه وي، یو ډول اطمینان لري، نو مشکل ډېر نه وي. نو زه به دې شکر وباسم ښه دی چې اوس مهاجر نه وي، ځکه هغه د مهاجرۍ درد تر ډېره پورې هغه چا ته ډېر ښه معلومیږي چې مسؤلیتونه ولري. نو موږ هغه وخت کې ماشومانو بې مسؤلیته وو، ډېر درد مو نشو احساسولی، ځکه کورنۍ دپاره نفقه پیدا کول که نه دا یو ننګونه ده په مهاجرت کې، یا نور مسؤلیتونه دي په خپلو ورونو باندې، په اولادونو باندې زده کړې کول، امنیت، نور ډېرې برخې دي چې دا په مهاجرت کې ډېر سختې تمامیږي. نو مهاجرت ژوند سخت دی که هر څومره امکانات څوک ولري، هر څومره وسع ژوند ولري، خو بیا هم خپل وطن وي. بالکل خپل وطن او ګل وطن. عادل صاحب داسې معلومات مو لاسته راوړي چې شپږم ټولګي کې کومه غونډه وه، تاسې په هغې کې ونډه اخیستې وه، دریځ ته تللي وئ او کوم ترنم مو سرته رسولی و، اوس هم ترنم کولی شئ او که نه؟ نه هغه خو داسې و چې هغه د ماشومتوب دوران و که نه، اواز یو ډول خوږ وي یا نری وي. نو د افغان مهاجرینو یو مکتب و، غونډه پکې جوړه شوې وه. دغه نه مخکې ما به په دغه مکتب کې په ښوونځي کې په دغه سر کې اسمبلي ودرېږي، دا کې ما ترانې ویلې، نو ما یو ګروپ لرو، زه سر ګروپ ما به ترانه ویله او دوی به راست تکراروله. نو بیا دغه غونډه ډېره لویه غونډه وه چې هغه د سیمې هلته ورته ګورنر وایي که نه، دلته موږ والي ورته وایو، هغه راغلی و، سلګونه خلک وو. نو ما ځینې ټیمونه درلودل چې مختلف ترانې وي، سوال او جواب و، حتی لنډۍ لا پکې وي. نو هغه وخت کې دغه غونډه کې ما برخه واخیستله. جالبه لا دا وه چې د دې دپاره چې زه تکرار نشم خلکو ته، زما څیره تکرار نشي، ما 2 ځل جامې بدل کړې، نو چې خلکو ته یو نوی فکر وکړي چې نوې څیره ده. نو تقریبا 5-6 ځل زه سټیج ته ووختل شوم او هغه خپل مختلف برنامې جوړې شوي دا مې وړاندې کړي. نو هغه تیر وخت و که نه، نو اوس خو نه کېږي اوس. نو موږ ځینې وخت داسې انسانان اوسي که نه چې ځینې د ماشومتوب خویونه او کارونه ځان سره لویوالي ته هم انتقالوي. موږ لکه ترنم د عادل صاحب زه یو ترنم به ترې واورو. نه ترنم بیا دی دغه دی چې تکرار غواړي که نه، تمرین غواړي، ریاضت غواړي، بیا چې نو پرېږدي بیا پاتې دی. نو موږ چې هغه پاتې شوی دی بیا تر اوسه پاتې دی. عادل صاحب د شاعرۍ په اړه مو راته ووایي، شاعري مو څنګه پیل کړه او له کله؟ شاعري خو ما ډېر تقریبا 14 کاله به کېږي چې ما شاعري شروع کړې ده. افغانستان کې خو ټوله شاعري له درد را پیدا شوې ده که نه، دردونه او ستونزې او مشکلات. نو په لومړیو کې مې کم شعرونه لیکل، ادبي خپرونې به مې ډېرې اورېدلې، د استادانو لارښوونې وې، او زما دغه ذوق دغه شاعرۍ خوښولو ته جوړ و. ځکه ما یادونه وکړه چې هلته خیبر پښتونخوا کې موږ وو، ما به د نورو شاعرانو شعرونه په ترنم کې ویل. هغه وخت نه د ماشومتوب نه زما مینه او علاقه وه. نو بیا کله چې کونړ ته راغلو، هلته بیا ما لومړی شعر ولیکه، بیا د کونړ ملي راډیو نه هلته ما سبک و، بیا چې سبک کې خلکو ډېر خوښ کړه، ډېر وستایل شوم د ټولګیوالو ترمنځ، د خلکو ترمنځ. بیا مو نو ادامه ورکړه، ادبي بهیرونو ته هم لار پیدا کړه او مشاعرې شوې. بیا یو وخت راغی ژورنالیزم ته ډګر ته ورغلو او لیکوالي پیل شوه. نو هغه د شاعرۍ برخه ورو ورو ځپل کېدله، ځکه دغه شعر یو داسې څه دي چې کله انسان بوخ شي یا لیکوالي شروع کړي، دغه علمي ډګر ته راشي، نو بیا هغه ذوق یې ځپل کېږي که نه. داسې ویل کېږي چې لومړیو کې د شاعر شاعري کې ډېر هنر پکې، بیا چې وروسته عمر ډېرېږي نو بیا تفکر او فکر پکې ډېر وي. نو شاعري بیا ورو ورو پاتې شوه، که څه هم اوس هم کله ناکله هغه وخت نو تقریبا ډېر شعرونه لیکل، اوس کله ناکله میاشت کې، حتی کله په کال کې، کله په 6 میاشتو کې یو شعر ولیکه، ځکه نو ژوند په منډه کړي که نه، بوخ ژوند دی، مصروفه ژوند دی. نو ډېر پام اوس د لیکوالۍ برخې ته دی او تحقیق برخې ته دی. شعر یو دلیل دا هم دی چې بیخي ډېر شوی دی افغانستان کې، شعر او شاعري ډېره ده که نه. عادل صاحب لیکوالۍ او تحقیق او څېړنو برخې ته به هم ځو، خو تم به شو په همدغه شاعرۍ کې چې هغه وخت مو چې شعرونه لیکل کوم اړخ یې درلود، کوم ډول فکر کې په ځای شوی و، څه ډول هنریت یې درلود؟ بالکل په زما په شعرونو کې تر اوسه پورې دغه وخت نه ټولنیز موضوعات، فرهنګ، هنر، مینه
مختلف موضوعات مې پکې راخیستي دي په بېلابېلو چوکاټونو کې مې شاعري کړې ده او ډېر مې په غزل کې د غزل په چوکاټ کې شعرونه لیکلي دي. نو شاعر طبیعي خبره ده چې د ټولنې څخه متاثره کېږي که نه هغه ناخوالې او ستونزې چې په ټولنه کې وي له ټولنې راخلي او بېرته یې د هنر په شکل د شعر په شکل ټولنې ته وړاندې کوي. عادل صاحب شعر به هم له تاسو څخه اورو خو لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بېرته راګرځو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. یو تازه سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس مهال زموږ له خپرونې سره یوځای شوي دي او تکل د دې لري چې خپرونه راسره تر وروستیو شېبو وګورئ. د سپوږمۍ خپرونه ده. ښاغلی بصیر الحق عادل راسره په خپرونه کې دی. لا هم زموږ خبرې دوام لري. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. لکه څنګه چې مو مخکې ویل چې له عادل صاحب څخه به یو شعر اورو، نو اوس به ترې یو شعر واورو. ستاسې په خوښه عادل صاحب خپل شعر که در سره په ذهن کې اوسي موږ به هم اورو، لیدونکي هم. یو غزل دی خو تقریبا 5-6 کاله مخکې لیکلی دی، څو بیته یې درته ویمه. نو څومره راګیر دی ارمانونو کې ژوند، په څو زخمي زخمي وختونو کې ژوند. بس شعر ته ځان له دې خلکو لرې، زړګی مې غواړي زیارتونو کې ژوند. ستا لوپټله اوښکو وچه نه شوه او زه هم کومه په دردونو کې ژوند. پر زړه مې لاس کې د غریبې مورې چې ووینم په جنتونو کې ژوند. چې ګرځوي کاسې د سترګو ډکې، عادل کوي اوښکو رودونو کې ژوند. ډېر ښکلی او ډېر ښایسته شعر و عادل صاحب. عادل صاحب داسې خبر شوي و چې تاسې د ژوند د کاري اړخ پیل له درملتون څخه کړی. هلته مو کار کوو، بیا تاسې د زراعت پوهنځي ته کامیاب شئ، بیا مو تبدیلي وکړه د ښوونې او روزنې پوهنځي ته. دلایل په څه کې وو، علت یې په څه کې و؟ دلیل دا و چې ځکه چې بېلابېل اړخونه دي. او بالکل زما ذوق له ډېر پخوا نه له ادبیاتو سره جوړ و، له هنر سره، له شعر و شاعرۍ سره، لیکوالۍ سره. جالبه دا وه چې په خیبر پښتونخوا کې زه بیخي له ماشوم ومه چې هلته د افغان مهاجرینو لپاره یو مجله چاپېدله د پیوستون په نوم. نو دغه مجلې دپاره زه بیخي ایډیټر وټاکل شوم چې لیکنې به ورته راتلې او ما به په سور قلم باندې دا لیکنې اصلاح کولې. که څه هم ډېر نه پوهېدم چې لیکنه څه ته ویل کېږي، ایډیټري څه شی ده. ما فقط دومره کول چې املایي غلطۍ به مې لږ تر لږه اصلاح کولې. او د دې وجه دا وه چې مجلو باندې مین وم. هره مجله چې ما پیدا کوله ما مطالعه کوله، یو څه علاقه مې درلودله مجلو سره. نو هغه وخت نه زما دغه ترانې چې به ویلې او ذوق او فکر مې له ادبیاتو سره جوړ و. نو کله چې ما ښوونځی لوسته زما پلان هم دا و چې زه به کانکور ازموینه کې ادبیات انتخابوم او اول انتخاب یا ټاکنه زما ادبیات دي. هغه وخت کې لس انتخابه کېدل، اوس فکر کوم 15 کېږي. اکثره ما د مختلفو ولایتونو ادبیات انتخاب کړه، خو له بده مرغه زه نو زراعت ته یې ورکړی وم. که څه هم هلته یو پور مې امضا کړی و چې هغه پوهنځی چې ما انتخاب کړی دی هغه ته مې مه ورکوئ. نو دغه نه مخکې درملتون پوښتنه وه. کله چې ښوونځي نه فارغه شوم د دندې په خاطر نو درملتون کې ما کار شروع کړ. یو څه وخت مې په یو دواو شرکت کې د منشي په توګه او بیا وروسته د درملتون د مسؤل په توګه چې نسخې به ډاکټرانو لګېدلې ما به اجرا کولې. بیا چې کله پوهنتون نه کامیاب شوم زراعت نه تبدیلي مې ډېره سخته وه ښوونې او روزنې ته. زه هلمند پوهنتون کې مو هلمند پوهنتون قندهار پوهنتون پورې تړلی و، یعنې هغه یوه څانګه وه. بیا قندهار پوهنتون ته راغلم او نو ډېر په مشکله مې تبدیلي وکړه. څه هم قانوني کېدله خو نو ستونزې او مشکلاتو دغه پروسیجر یو څه سخت و. 2-3 ځل راغلم بیا له نیکه مرغه مخکې له دې چې تبدیلي وشي زه به تلم او دغه ښوونې روزنې پوهنځي پښتو څانګه کې به د محصلینو سره یو ځای کېناستم او دغه اوله دوره اول ځل و چې پښتو څانګه هلمند پوهنتون کې راپیل شوې وه. زما ډېره علاقه وه چې کېنم. نو زموږ یو استاد و یا د په خیر اوس دکتور شو، نو هغه به ډېر ډاډ راکوه چې ته خفه کېږه مه، ستا تبدیلي به وشي ولته به سم دم رسمي محصل شي. نو هغه و چې نو هغه خپل ذوق او مسلک کې مو زده کړې راپیل کړې، پای ته مو ورسولې. اوس دا د
مسرې له خیره کوو. بالکل. او کوم پوهنځی چې انسان په خپله خوښه پیل کړي که نه نو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري او ډېر په ارام او ډېر په شوق او ذوق سره یې لولي. عادل صاحب شاعري خو کوئ، خپله د چا شعرونه لولئ، د چا شعرونه مو ډېر خوښېږي او پر تاسې اغېزه کوي؟ اوس وخت کې ډېره شاعري نه لولم، کله چې دغه خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو باندې کوم شعر راشي لولم. مخکې چې ما شاعري را پیل کړه په هغه وخت کې ما د کاروان صاحب شاعري ډېره لوستله او ډېره به مې اورېدله اکثر له راډیو نه. هر کتاب چې په مخه راغی دار شاعر ما به یو ځل حتما لوسته او تر ډېره شاعري ما په مجلو کې لوستله. مجله چې په کومه نوې چاپ شوه اول به تلمه دغه د شعرونو برخې ته او شعرونه به مې ژر ژر ولوستل، بیا به نوره مجره کتله. نو کاروان صاحب مې ډېر مطالعه کړی دی او دغه راز په اوس وخت کې ممتاز اورکزی په دغه خواله رسنیو چې هر شعر راشي او تر پام مې ښه راشي نو لولم. خو ډېر وخت اوس شاعرۍ ته نه ورکوم ځکه یو ډول ډېره تکرار هم شوه. هغه پخوانی خوند چې په شعر و شاعرۍ کې و هغه خواله رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک بیخي له منځه ویوړه. مخکې به یا د راډیو نه واورېده یا به د یو کتاب ډېر په مشکله پیدا کړه، یو کیف یې کوو که نه، یو خوند یې لره. نو ډېرې اوس نه لولم شاعري، فقط کله کله چې یو تحقیق په خاطر د یوې لیکنې په خاطر مجبوره شم نو بیا مجبور یم چې ځینې شعرونه دقیق ولولم او بیا یې تحلیل کوم. عادل صاحب یادونه مو کړله چې شاعران ډېر شول، شاعري مو له ځانه پردۍ کړه، لیکوالۍ ته مو رامخه کړله. لیکوالي مو له څه څخه را پیل کړله او تر څنګ د دې کومې تحقیقي څېړنې مو سرته رسولې دي؟ مخکې ما یادونه وکړه چې خیبر پښتونخوا کې زه مجلې ایډیټر وټاکل شوم. هلته په لومړي ځل ما د علم تر سرلیک لاندې لیکنه وکړه، اکثر ډېره ساده لیکنه وه، د علم پر ارزښت باندې وه. خو هغه استاد زه په هغه ورځ په سینب کې نه وم، زما ټولګیوال چې اکثر یې کشرانو ډېره ستاینه کړې وه چې زه یې ته یاد کړی چې دې په شان فعالیتو کې د علم تر سرلیک لاندې لیکنه کړې ده. هغه وخت مې را پیل کړه. بیا نو ډېر وخت مې لیکوالي نه کوله، شاعري وه. بیا چې افغانستان ته راغلو دلته ژورنالیزم ډګر ته ورغلو، ویب سایټونو شو، د نورو لیکوالو لیکنې مو لوستلې، نو یو انګېزه ماته هم را پیدا شوه. ادب او فرهنګ برخه کې، ټولنیزه برخه کې، مختلفو برخو کې لیکوالي مو وکړه. کتابونه مو لیکلي، 2 کتابه چاپ شوي دي. لیکوالو بېلابېلو برخو کې دا تحقیقات هم پکې شته دی، تحقیقاتي کتابونه مو هم لیکلي دي، ځینې چاپ دي ځینې ناچاپ دي. مختلفو برخو کې مو لیکوالي کړې ده. ډېر ښه. عادل صاحب شعري ټولګې مو چاپ شوي دي؟ نه، شعري ټولګې مو تر اوسه نه دي چاپ کړي. پلان مو و خو نو دغه د انټرنیټ را پیدا کېدو سره ډېره شاعري مې په ویب پاڼو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوې ده، نو نثري ټولګې مو چاپ شوي دي. ډېر ښه. عادل صاحب د ژورنالستۍ په اړه مو هم راته ووایئ ځکه چې دغه 3 برخې سره یو بل سره تړلي دي، شاعري او لیکوالي او ژورنالستي. دې ته مو کله را پیل وکړ او څنګه مو ورته زړه ښه کړ؟ بالکل دغه د لیکوالۍ برخه چې مو را پیل کړه، یو خو دغه د رسنیو سره زما ډېر پخوا نه مینه وه، بیخي ماشومتوب نه. ما به دغه ځینې راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې اورېدلې، حتی دغه د ځینو راډیوګانو د خبریالانو ټول نومونه زما زده وو، دومره علاقه مو ورسره درلوده. بیا نو زموږ په کورنۍ کې خلک ویل چې دا سړی به حتما یو وخت خبریال کېږي یا ژورنالیزم ډګر ته به ځي. نو بیا چې کله شاعري شو او لیکوالي شوه او کله زه راغلم محصل شوم په هلمند کې، نو هلته مو هلمند ملي راډیو ته ورغلم د کار په خاطر، یو چا ور معرفي کړم. بیا هغوی زما نه ځینې طرحې وغوښتلې. دوی ویل چې ته زموږ راډیو واوره ټولې خپرونې او هغه خپرونه چې موږ نه لرو او اړتیاوې نوې وي هغه طرحه کوو، بیا راشه موږ به وګورو، بیا به را پیل کړو. بیا ما هغه تقریبا 6 طرحې جوړې کړې چې په هغه کې 2 ومنل شوې. نو فرهنګي برخه کې وې هغه مې را پیل کړې. نو بیا وروسته په راډیو کې هم پرمختګ وکړ، نوې خپرونې مو جوړې کړې چې تر ډېره پورې ادبي وي. داسې خپرونې وې چې شعرونه مو پکې ویل، شاعران مو رابلل، ټلیفوني خپرونې وې. بیا وروسته د خبریالۍ ډګر ته پکې راغلو چې په دغه لږ پوه شولو په تخنیکي چارو باندې، په ایډیټ باندې. بیا مو خبرونه جوړول او ویل هغه مو را پیل کړه. بیا تر هغه وروسته نو مختلفو برخو کې، یعنې ما د ژورنالیزم په هر ډګر کې کار کړی دی، په راډیو کې، ټلویزیون کې، ویب سایټ کې، اخبار کې، مجله کې، ټولو سره مې کار کړی دی او تر اوسه پورې اخته یو. اوس آنلاین ډول د ځینو ویب پاڼو سره همکاري لرو، نیوز ایډیټ برخه کې او خبرونو برخه کې لا اخته یو. عادل صاحب مخکې له دې چې دې برخې ته لاړ شو، تاسې د پوهنتون استاد یاستئ او د استادۍ په اړه مو راته ووایئ. دغه د محصلۍ دوره هم ډېره په زړه پورې دوره وي، د دغه دورې خاطرو څخه راته ووایئ. کله مو بهانه کړې استاد ته، یا دا چې
چانس مو خوړلی کله او یا دا چې کوم مضمون کې مو نمرې کمې وړې دغه وخت د قصې راته وکړئ چې د محصلۍ دوره مو څه ډول وه؟ بالکل زما د لیسانس د محصلۍ دوره ډېره دردونکې ده. زه هېڅ کومه ښه خاطره نه لرم. لامل یې دا و چې د سختو اقتصادي ستونزو کې هغه وخت ښکېل وم. کورنی مسؤلیت و چې هغه کور مسؤلیت زما و. ولور مشکلات و چې هغه وخت کې مې واده نه کړی، ولور ستونزې را په غاړه وې او تر څنګ یې محصلۍ دوره وه او وظیفه هم داسې وه چې ډېر کم معاش مو اخیسته چې په دې کې هم محصلي وه او کور ټول مسؤلیت و. دغه ما خپل ژوندلیک کې هم لیکلي دي چې ما به هره ورځ دې تصمیم نیو چې زه تعجیل راواخلم، یو کال زه کار وکړم او بیا خپل لیسانس زده کړو ته ادامه ورکړم. نو په دغه ستونزو کې ما د خپل 4 کلنه دوره بشپړه کړه. که څه هم بیا وروسته دندې مې پیدا کړې و، په اقتصادي لحاظ هم وضعیت ښه شو. خو دا هغه مینه چې زما و، هغه علاقه چې زما و، هغه په ارامو اعصابو چې ما باید د لیسانس زده کړې کړي او ما ونه کړې. که څه هم دغه مینه و علاقه ډېره وه، حتی تر دې پورې چې ما به دغه د کتاب لوستو چپټر لوستو ته وخت نه درلود، فقط امتحان کې به مې کتاب راخیسته. د یو دلیل دا هم و چې دغه شیانو سره تر ډېره زه بلد وم. مخکې ما مطالعه کړي وو، ازاده مطالعه چې مې کوله. نو هغه شیان ټول زموږ په چپټرونو کې وو، تکراري موضوعات وو که نه، د ادب په اړه و، ژبپوهنې په اړه. نو ښه اوله کې ښه خاطره مې دا راغله کله چې ما پوهنتون شروع کړ، دومره خوند یې ماته راکړ. نو ما ویل کاشکې چې ما ټول عمر دغه پوهنتون کې ناست وی، په رسمي ډول ما دغه ادبیات چې کله لوستل که نه ډېر خوند یې راکړ. نو دغه مشکلاتو او ستونزو زه پرې نه ښودم چې دغه خوند یې واخلم او په ارام ډول زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم. عادل صاحب مخکې مو د ولور یادونه وکړه، لکه چې خسرګنۍ مو درڅخه ولور ډېر اخیستی څه بله؟ ولا زه کله کله د خپلو محصلینو ته ټوکې کوم، ځینې موضوعات ټولنیز موضوعات راشي که نه، موږ خو ادبیات دي نو ټول سروکار مو له فرهنګ سره او کلتور سره او ټولنیزو دغو سره دی. نو ما چې کله په راډیو کې اکثره ما دغه فرهنګي خپرونې وړاندې کولې، کلتوري. ما تقریبا 3-4 کال هم دغه خپرونې وړاندې کړې چې موږ دغه ځینې بد یا منفي فرهنګ له منځه لاړ شي چې ولور دی مثلا نور دي اخر زه خپله پکې ښکېل شوم. نو داسې دي دغه د ژوند اړتیاوې دي که نه. نو اوس خو بیخي عصر بدل دی، که ته وغواړې ونه غواړې حتما به نو ولور. څومره ولور مو ورکړه عادل صاحب؟ زه رښتیا ووایم ولیدونکي هم خبر شي. ولور مې نو 4 لکه ورکړې، 4 لکه ورکړې او داسې حالات کې مې ورکړې چې زما معاش 5,000 افغانۍ و. بالکل، یعنې سخته ده رښتیا هم چې عایدات نه اوسي، درآمد نه اوسي. بالکل اوس کاش کې یوازې ولور وي که نه، خو نور مسایل هم شته. دغه دی واده مصارف دي او مثلا ځینې رواجونه دي چې دواړو خواو ته هم د خپل کورنۍ او هم د خپل کور کورنۍ تر خویندو پورې خپلوانو پورې ټول دغه مصارف که نه، نو هغه به تل ورور ډېرېږي. موږ په دغه لوی کندهار کې اصطلاح لرو وایي تر نیکۍ لمسی غټ شو. نو دغه ستونزې او مشکلات وو که نه چې تیر شول. عادل صاحب د ادبیاتو پوهنځي کې درته کوم مضمون او کوم برخه یا کوم موضوع ډېره په زړه پورې وه؟ که څه هم تاسو ویل چې ادبیات راته ټول یعنې ستاسو د خوښې پوهنځیو کې داسې ډېرې برخې ستاسې خوښېدې، له څه څخه مو ډېر سر ټکاوه؟ څه در باندې ښه نه لګېدل او نه مو زده کېدل؟ موږ 2 برخې لرو په ادبیاتو کې چې یو ژبپوهنه ده، یو ادبپوهنه ده. دغه ژبپوهنه تر اوسه زما ورسره ورانه ده، په دې خاطر چې هغه هنر نه دی که نه، داسې دی هغه ساینس دی بیخي. یعنې وچ کلک علم دی، لکه طب، لکه ساینس، لکه ریاضي. ادب بیا داسې دی چې دا هنر دی، هغه یو ساده اصطلاح ده که نه، که غواړې ژوند نه خوند واخلې ادبیات ولوله. مثلا په ادبیات کې شعر دی، کیسې دي، داستانونه دي، د ژوند اړخونه پکې منعکسولی شي. ژبپوهنه بیا وچ کلک مسلک دی، که څه هم په افغانستان کې دواړه یو ځای ویل کېږي، حتی ماسټرۍ کې موږ دواړه یو ځای وایو، ژبپوهنه او ادبپوهنه یو ځای وایو. کاشکې دا جلا وی که نه، ژبپوهنه جلا وی، ادبپوهنه جلا وی. نو هغه مضامین چې ژبپوهنه پورې تړلي وو هغه نو زما ذوق نه قبلول او هغه چې نمرې مو پکې کمې وړې وکړې ډېرې؟ نمرې ښې وې نو امتحان ته به مو ځان ورسره حتما برابرو؟ نو امتحان کې خو وایي زور باندې مجبور یې چې کتاب زده کړې که نه. نو هغه د ازموینې ډول موږ په هېواد کې هغه ډول چې باید وی نه دی که نه، ځکه په نورو هېوادونو کې محصل خپلې خوښې ته پرېښودل کېږي، محصل ارزیابي کېږي چې د ذوق له څه شي سره جوړ دی او دی مثلا په کومه برخه کې ښه نوښتونه کوي، ښه لاسته راوړنه لري. دلته مطلق نو چپټر دی په وایي زور به یې زده کوي، که ستا خوښه یې که نه خفه یې که خوشحاله یې او نمرې به اخلي. بس د محصلینو د زړه نه بیا الله خبرې د امتحانونو په وخت کې که نه. بالکل که څه هم خوږه دوره وي خو سخته دوره هم اوسي. د لیدونکو دمه لرو، خو له دمې چې بېرته راګرځېږو د ګیم برخه هم لرو. همکاران به مو د ګیم وسایل چمتو کړي، بېرته راګرځو.
بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست د سپوږمۍ خپرونې درنو لیدونکو. د کیسې برخه ده لکه څنګه چې تاسې معلومات لرئ نو عادل صاحب ته به هم ور وپېژنو. عادل صاحب د کیسې برخه زموږ داسې ده چې موږ ذهني پوښتنه کوو. که چېرته مو ذهني پوښتنې ته ځواب راکړ نو تاسې به جوس څښئ، دا به یو انعام وسي. او که چېرته مو ځواب رانه کړ نو حشمت یوه چکني تیاره کړې چې ترخه ده، دا به تاسو ته سزا په شکل وسي. ډېره به ترخه نه نو ولات ما مرچ پکې ډېر دی. بله خبره دا ده عادل صاحب چې دی که نه کېدای شي ازموینو کې محصلینو ته سختې پوښتنې راوړي. محصلین نه باندې خوشحاله نه کړي مقصد. ښه نو پیل به له عادل صاحب څخه وکړو. صحیح پوښتنو عادل صاحب هغه څه شی دی چې د خوراک نه دی خو بیا یې هم خلک خوري؟ خوراک نه دی خلک یې خوري. هغه څه شی دی چې د خوراک نه دی خو بیا یې هم خلک خوري؟ دا به سوګند دی، قسم. بالکل ځواب مو سم دی. تاسو کولی شئ جوس وڅښئ. عادل صاحب اوس به له حشمت څخه یوه پوښتنه وکړو. بالکل. ته خو دلته ناست وې که نه؟ هو. او دا دې ټول ولوسته، زه خو پوهېږم. نه ونه ما ولیدې؟ نه دا لومړی صفحه د عادل صاحب د نوم نه ټول دې داسې ولټول. ما ولیدې چې میلمه دا ټول کابل میلمانه یي. هم د پوهنتون استاد، هم شاعر، هم لیکوال، هم ژورنالست، ټول کابل چې آخر سر ته ګورم چې نوم یوازې د عادل صاحب نوم ده. ښه خیر اوس بل تاسو پوښتنه وکړو معلومه شي تا دا لیدلی دی که نه؟ نه که نه؟ هو عادل صاحب مقصد پوهېږي استاد چې څوک نقل وکړي معلومېږي ورته. هو نقل به کېږي. موږ یې رنګ نه پېژنو. ښه یو کس ستا د کاکا ورور دی خو ستا کاکا نه دی نو ستا څه کېږي؟ زما د کاکا ورور دی؟ یو کس ستا د کاکا ورور دی خو ستا کاکا نه دی نو ستا څه کېږي؟ د کاکا ورور خو پلار دی بیا. ځواب د غلط دی. غلط ده؟ خو د کاکا ورور خو پلار ده خو بس چکني به وخورو څنګه وکړو نو نور مغزه مې کار نه. ښه هو څنګه وکړو؟ ښه ځواب د بیخي سم دی حشمت. الله دې اجر درکړي چې ډېر خوړه. ځکه بل یې غلط کړو. وجوس څه خیر ده. ته پرېږده دغه چکني او جوس سره بیا مکس شي هغه بیا بل سزا ده. دغه چکني صحیح ده. ښه اوس به له عادل صاحب څخه بله پوښتنه وکړو. عادل صاحب هغه څوک دی چې ته یې ګوري خو تا نه ګوري؟ هغه څوک دی چې ته یې ګوري خو تا نه ګوري؟ ډېر اسانه ده، کلک څه فکر وکړئ. نو څنګه زه یې ګورم ما نه ګوري؟ هو تاسو چې دا هغه ګوري خو هغه چې ده تاسو نشي کتلی، دا به څه شی وي؟ دا خو خپل ځان نه نه موږ خپل ځان په عینه کې کتلی شو که چېرته ودرېږو ورته. ښه عادل صاحب نو اوس پوه شو چې سخته پوښتنه ښه نه وي په ازموینو کې محصلین دې رانه خوشحال هغه کسان بالخصوص هغه کسان چې کمه نمره اخیسته ده. هو ښه نو عادل صاحب پوښتنه ځواب نه کړله. زه به ځواب ووایم هغه چې دی نابینا کس چې ړوند اوسي او هغه بل کس نشي لیدلی. ښه حشمت ته خوشحالي کېږم اوس تا نه بله پوښتنه کوم. صحیح ده؟ یو کس چې دی دې دعوه لري که نه چې مړی مې په ولاړه لیدلی ده، دا څنګه امکان لري؟ مهرباني دا خو ډېر اسانه آسان ده. نقل خدا کړ نو نقل استاد څخه نقل غواړي. مهرباني استاد هم کله کله نقل راکړي. چکني مې ته خپله ډېره ځکه وخوري چې ډېره ترخه کړې ده او زما سره حساسیت تا نو کنده ایستلې خپله پکې ولوېدې. پوهېږې ته ځواب څه دی؟ نه هېڅ پوه نه شوې خو مړی خو هسې میښی که نه بل کس ورته ولاړ دی نو حتمن په ولاړې لیدلی ده. سر دې پې خلاص. اوس مړی ولاړ کس مړی ولاړ نه ده کس ولاړ دی. دا نو ښه دې له چې پوه شوی اوسې ښه. د حشمت زړه دې ته خفه دی چې ولې مې سوال ته ځواب ونه وایم. خیر ده مه خفه کېږه. نه خیر ده یو جوس زما باندې به خیر ده هغه بیا وروسته خبرې کوو. عادل صاحب هغه څه شی دی چې شپه ورځ کار کوي خو نه ستړی کېږي؟ شپه ورځ کار کوي نه ستړی کېږي؟ شپه ورځ کار کوي خو نه ستړی کېږي. کمپیوټر خو به نه وي.
څه شی کمپیوټر نو کېدای شي هغه هم چارج خلاص کړي ستړی شي بند شي شپه ورځ کار کوي نه ستړی کېږي تاسو خو به ځواب زده نه یي د دې ځواب نه دی زده حالا معلوم نه ده نو ښه زه به یې ځواب ووایم عادل صاحب خپله کار خو به نه نه بهتر کې همداسې چې حساب وکړي او موږ پوه شو چې وخت ختم شو تاسو مهرباني چکني وخورئ د دې ځواب چې دی هغه ساعت دی شپه ورځ کار کوي خو نه خو ستړی ساعت هم کېدای شي بطرۍ ووهي بیا ښه حشمت نه زه ډېره ساده پوښتنه کوم فکر کوم وروستۍ پوښتنه ده که نه څو غاښونه لري زه یو خو یو شهید شوی 2 دانې شهید شوي 10 دانې ته غاښونه حساب کړه ټول حساب کړه ته حساب کړه نو ما ته نه ښکاري ته خپل حساب کړه هنداره سته ښه نو 2 دانې غاښونه دې په حق رسېدلي دي او هغه بیچاره ډېر پاتې دي باید خپل غاښونو ته ډېره پاملرنه وکړو که نه اوس جوس وخورو که چکني ده نو زه څه خبره تا دروغ ویل کې رښتیا نه کېدای شي غاښونو تلفات دې ډېر راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو دلته ډاکټر هم نږدې ده زه خیر ده نن دې بیخي په غوسه یم او راځه یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم مهرباني جوس وڅښه نه اسانه خو نه خو د سوال ته تغییر راغله که څنګه سوالونه خود تغییر شول ته هلته لیدلي وو ښه نو ګټونکی څوک شو عادل صاحب شو که نه ځه ته ولې یو سوال دې ځواب کړم د خپل غاښونو پوښتنه کړې وه ما درنه اول سوال مې صحیح و کوم عادل صاحب صحیح و که هغه هم په غلط کې حسابېږي ته باید تاکید کړی وای که نه صحیح ده باید په ځان دې باور درلود تا به ویل چې زه چکني نه خورم جوس کوم ځکه چې ځواب مې سم دی هغه هم په غلط کې حسابېږي صحیح ده تاسو قضاوت ته وبایلله ښه درنو لیدونکو دمه لرو خو له دمې چې راګرځي ګامکاران به دا د ګیم وسایل هم چمتو بېرته لرې کړي ځکه ګیم خو مو خلاص شو او لکه څنګه چې مو د خپرونې پیل کې ویلي وو نو زه به پخلنځي ته لاړ شم لږ څه خوړو کې مرسته وکړم په تیارولو کې او حشمت به هم له عادل صاحب څخه ځینې پوښتنې ولري چې دی خفه نه شي بېرته راګرځېږو خپرونه مو دوام لري بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بازم خوش آمدید دوستای عزیز استاد راځه چې پوه شو چې کور کې مشر یې که کشر کور کې نو نه کشر یم نه مشر یم او په هغه عمومي کور کې که نه او زما خپل فامیل چې هغه طبیعي خبره ده چې مشر صحیح او نور دا خو سنت طریقه ده چې باید کور کې هم مرسته وکړو پخلی باندې یا میرمن سره یا مور سره او تاسو څنګه والا زه مرسته کوم دا خبره مې مخکې ځکه ونه کړم داسې نه چې اشپزي راباندې وکړي خو زه مرسته کور کې کومه په خاص ډول په روژه کې بیا مرسته کومه اوس خو نو یوټیوب دی که نه دغه چې خوښ شي ویې ګوره بس ورشه با خیږه نو مرسته کومه گیر محمد که چی چیزها را در خانه آماده میسازه هر کس میگه ما در خانه هر غذا آماده میسازم باش که از استاد پرسان کنیم چی چیزها را در خانه آماده میسازیم نو هر شی چې زما ذوق وي مثلا ما ته خپله کړۍ ډېر خوند نه کوي کړۍ جوړوم چرکړۍ او پلو کوفته او نور خو دا عمومي هغه کوچني کوچني خوراکونه خو نور څوک جوړولی شي خو یک پرسان کنیم یاد داری شما دیگه چې پوښتنه وکړو چې زدی دا کړایي و ده او نو خو مختلف ډولونه لري که نه مختلف رقم که داسې ده چې یوټیوب ته ځې بیا پخلی خورونه یا بل خورونه وګوره یو شی شته چې مثلا هر ورځ نه پخو که نه نو طبیعي خبره ده چې کیدای شي کله کله سړی پوخ کړي نو هېرېږي خو بیا هم کولی شي مشکل نشته او نور کور کې درته څه وایي یعنې ځینې کسان دی یو نوم کور کې لري یا خو له نازه هغه راته وایي یا خو چې څوک چې در باندې کار چې یا مور یا پلار ښه
نو خپل نوم راته وایي نه داسې خو دا خپل نوم رښتیا راته خو وایي نه مور خپل نوم راته وایي نه منم در سره حشمت ګوره ته منګل ته څنګهولو ته نه لېږلی چې مېلمه په عذاب کې مې پوښتنو نه ته خو لېږلی پوښتنه ده هغه پوښتنه د خلک پوه سي او دا خو در سره نه منو بس خپل نوم راته غږ کوي که نه ما ته ډېر خوند راکوي چې او. خپل نوم راته غږ وکړي په ځانګړي ډول مور که نه نو خپل نوم راته وایي او کله چې ماشوم نو دغه خویندو به راته لالي وي لالي او دا زموږ دغه سیمه ییزه لهجه هم ده که نه او دغه ماشوم ته لالي ویل کېږي لالي ویل کېږي او کله چې په کارېدل څنګه کله چې په کارېدل هغه وخت یو خو د ناس نه درته وایي چې لالي او په کار کې درته څه ویل چې غوسه یې کوله او غصه کې نو غوسه کې هم نوم اخیسته نو غوسه کې خپل نوم اخلي هغه یې عادل صاحب نو تاسې حشمت ته وایي چې ده ته یې څه ویلې چې کله به درته په کار شو تا ته یې څه ویلې حشمت ما په ته کور کې اوسه ته دا رښتیا وایې تا د عادل صاحب نه دا پوښتنه زه فکر کوم د دې بیخي ډېر ویلي ځکه یې په یاد او دي. ما ته خو ډېر نومونه وو نومونه کم ډېر بیا وو. واخلم ښه پوښتنې خلاصې شوې پوښتنه خلاص ده څنګه خواړه آماده ده که نه؟ تیار دي بیخي ها. بیخي زه تیار خو دي خواړه راوړم نو ته خیر اوسې او صحیح ده ژوندی مننه اوسې. خیر اوسې خدای دې وکړي چې استاد دا د زړه ارمان دې پوره شوی دغه د یو څه درې کار نه څلور ترسره سوالونه ته جواب راکړې خو یو سوال دغسې پاته شو کړ. که نه او هغه زه خیر دی او راځه. هغه نو ښه عادل صاحب حشمت خو به پتنګ کړی نه یاستئ نه 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 بس دا و. ښه ژوندی اوسې حشمت مننه خیر اوسې چې راغلی او خپلې او پوښتنې دې مننه خیر وکړې اوسې صحیح ده باوري افسوس ده کې نورم کې چې استاد سره زه نه خو تا داسې جدي پوښتنې کولې عادل صاحب دا خو حیران جدي. چې دا څېړنې ته راغلی تحقیق ته راغلی کومه بله مشکل خبره نشته ده مشکل اصل خوند دغه جدي تفریحي برنامه سوالونه به څه دغه کېده. یې که نه اوس دا سوال څه کوي چې نو څو داسې کلن راغلی وي تا که ګورې پنځه داسې کلن ویلې دی چې که شپږ عادل کلن صاحب کور کې درته چی ویلې زه یې راشپه شوم عادل صاحب حیران چې کور کې درته چا زما کورنۍ مسایلو څخه خبرې خو یوه مهمه پوښتنه دې ونه کړه کم یو دا چې عادل صاحب په کور کې زورور دی که مېرمن یې دا خو به دا اوس نن- خو دا سوال باندې نه دا خو پرېږدي دا چاته معلومیږي که نه دا هم نه وایي رښتیا هر نه نارینه ته وایي معلومیږي څوک زورور دي اوس رښتیا نه وایي چې رښتیا ووایي اها. خو مجبور چې ووایي چې اوس مېرمن مې زور ده مجبور مې کنه چې او چې ورس ووایي چې نه زه زور یم تاسو کې څوک زورور دی ورېنداره زورور ده او که ته زه خو درته مې ویلې ده چې زه یې زور نه لرم که نه اوس عادل صاحب څنګه نو عادل صاحب وویلې نو نه ستا خبره واقعیت دی که وی نه؟ هوښیار ته یې وایي اشاره پکار ده که نه او، عادل صاحب ښه ژوندی اوسې عادل صاحب خواړه خو تیار دي خو مخکې له دې چې د خوړو خوند وګورې حشمت خواړه تیار کړي دي دا ووایي چې کوم خواړه مو ډېر خوښېږي دا هم زما د خوښې خواړه دي په خاص ډول سار چیو کې ډېر خوند کوي چې یو څوک یې خوري مخکې مې یادونه وکړه ما خپله کړایي ډېر خوښ دی ډېر ښه او پلو مې ډېر خوښېږي نو یعنې دغه د وریجو له ډولونو چې هر شی وي زما خوښ دی ډېر په ښه خاص ډول بیا د شپې د خوا خوند راکوي که نه که بریاني وي که پلو وي که نور څه وي عادل صاحب کوم داسې ارمان دی چې په زړه کې لرئ تاسې غواړئ هغې ته ورسېږئ او ډېره هیله مو دا ده چې حتما دغه ارمان مو باید پوره شي ولا ارمانونه خو ډېر دي زه کله کله دغه خپلو همکارانو ته وایم دوه لوی ارمانه لرم چې یو تحصیلي کچه مې ډېره لوړه شي یعنې زه ډېر زیات تحصیل وکړم دغه د تحصیل یا د علم د حاصلولو تنده مې بیخي ډېره ده یعنې هېڅ زه بدې قناعت نه کوم چې زه مثلا ماسټر شم او بس دی یا دکتورا وکړم که نه او دوهم لوی ارمان مې دا ده چې زه باید یو لوی علمي بنسټ ولرم فرضاً یا پوهنتون ولرم یا ډېر ښه ښوونځی ولرم که نه ځکه په دغه برخه کې ما 8 کاله کار وکړ هغه خوند چې په دغه علمي خدمت کې دی په بل شي کې ایمان لیدلی بالکل عادل صاحب حشمت خواړه چمتو کړي دي تاسې خوند وګورئ وګورئ چې حشمت څه ډول پخلی کړی دی ښه بس بسم الله که زړه مو ورته ډکې ورته وایي چې څه پخلی مو نه دی کړی نه په ما یې ترخه چکني وخوړه ډېره ترخه وه که نه خو په خوشحاله به دی یم چې دم ډېره وخوړه نو که نه سلاد یې جوړه کړه دا خواړه بدرنګونه نه دا د ډېر سو کور کاندغې ته مې فکر نه شو زه خیر دغه به له خپرونې وروسته راوړي صحیح دا دی به زه وخورم څنګه ته یې مه خوره او عادل صاحب ته به مو له خپرونې وروسته راوړو صحیح دی بس صحیح ده. ماشاءالله ډېر ښه هغه د نوش جان قنداریانو اصطلاح لري وایي دوا دي څه که نه او نو ډېر ښه یې پخ کړي ډېر خوندور دي وخت مو د خپرونې خلاص دی حشمت له دا څخه ډېره مننه مننه ستړی ستاسو. شو پخلی دې وکړ او عادل صاحب تاسو څخه هم مننه په وروستیو کې به یو پیام در څخه واخلو که لیدونکو ته څه ویل لرئ ښه تاسې هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او د لیدونکو نه ډېره زیاته مننه چې دا زموږ خبرې په حوصله واورېدې یو پیغام لرم چې هر کار چې څوک سر ته رسوي
ماته په ډېر صداقت یې سرته ورسوي. یعنې یوازینی کار ژمنتیا او صداقت دی چې زموږ مشکلات حلولی شي او هم ټولنه پرمختګ کوي هم موږ پرمختګ کوو. دغه د صداقت او رښتینولۍ انګیزه په خاص ډول هغه څوک چې کار کوي په بېلابېلو برخو کې ضروري نه چې یو رسمي دنده ولري هره برخه کې چې که دا لږه پیاوړي شي نو ډېر مشکلات به حل شي. بالکل باید رښتیني اوسو. الله تعالی ته ټول ته د همدا توفیق ورکړي چې رښتینولي وپالي. ډېره زیاته مننه عادل صاحب چې زموږ خپرونې ته راغلئ. زموږ خپرونه مو لا ښکلې کړه. مننه. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه له همکارانو څخه د خپرونې له پروډیوسر څخه له حشمت څخه مننه چې خپرونه کې راسره ملتیا وکړله او تاسې هم موږ سره خپرونه ولیدله. پر یوټیوب هم زموږ خپرونه کتلی شئ. تر بیا مو په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. له لیدلو مو مننه.